زه نو صبر نه لرم، نشم زما مباسه څه وخت نه راغلی باسه خلک خلک دې هڅه وایي تر کله نو چوپتیا ماتاو. د چوپتیا ماتاو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو هیوادوالو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یو شومه او یوه بده پدیده ده. د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتاو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي تر څو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي، تر څو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دینی عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونو کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیرېږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتاو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، دا اونۍ او په دې خپرونه کې په دې بحث کوو چې د بچه‌بازۍ عوامل کوم دي او ولې خلک بچه‌بازۍ ته مخه کوي. د نن ورځې په خپرونه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ دپارتمنت استاد پوهنمل شرف الدین اعظمي را سره په استودیو کې دی. استاد، تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلام، ستړي مه شئ. سلامت اوسئ. زما سلامونه او نیکې دې ومنئ. ډېره مننه استاد. که چېرته راشو د بچه‌بازۍ د فعل اصلي عوامل په اړه که چېرته تاسو موږ ته ووایي چې کوم دي یا ولې خلک بچه‌بازۍ ته مخه کوي؟ له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د فیدوفیلیا یا د بچه‌بازۍ لاملونه یا انګیزې پراخې او ګڼې دي. اما زه فکر کوم چې یوه انګیزه یا یو مورد د ماشومانو یا تنکیو ځوانانو انګیزه راپاري، تحریک کوي یا دوی په دې لومو کې راګیر کوي یا ورننباسي دي مسایلو ته، هغه همدغه دوستۍ او ملګرتیاوې دي. هغه هلک او جلۍ چې په ټوله کې ځوان یا تنکی ځوان چې خپل ځان ته ملګری انتخابوي او سن و سال په نظر کې نه نیسي، پوهه په نظر کې نه نیسي، سطح په نظر کې نه نیسي، د دوستۍ مفهوم او تعریف او د دوستۍ غرض په نظر کې نه نیسي، بیا د بچه‌بازۍ یا د فیدوفیلیا لومو ته ورلویږي او بیا آرام آرام عادت کیږي او په جنسي انحراف اخته که چېرته هغه خلک چې خپله ماشومانو نه سوء استفاده کوي، هغه خلک ولې بچه‌بازۍ ته مخه کوي؟ په دې اړوند هم د جنایي ارواپوهنې څېړنې او تحقیقات بېلابېل انګیزې ښیي، اما یوه انګیزه همدغه د کوچنیوالي آزار و اذیت ده. هغه هلکان، هغه حتی نجونې چې په کوچنیوالي کې په وړکتوب کې له جنسي اړخه ځورول سوي، تیری پرې سوی، اذیت سوي، استفاده سوي دي، هغوی په یو ډول عقده‌یي سوي، کنجکاوه سوي یا دغه کړنې، دغه برخورد، دغه رفتار ته په لاشعوري ډول هڅول سوي یا تحریک سوي یا اړ سوي دي. د ارواپوهنې له نظره یوه څېړنه دا ده، یو برداشت او یو لامل چې دوی په خپله په کوچنیوالي کې له آزار او اذیت لاندې راغلي دي، اوس چې دوی لوی سوي دي، دوی په کوچنیانو یا په تنکیو ځوانانو باندې تېری کوي. که څو غټو نقطو ته په دې اړوند تاسو اشاره ولرئ استاد، چې کوم ماشومان زیاتره د بچه‌بازانو د ګروپونو له خطر سره مخامخ کیږي یا د بچه‌بازۍ قرباني کیږي؟ هغه ماشومان چې میندې او پلرونه یې په جریان کې نه اچوي، هغه ماشومان چې له خپل ځان نه ډېرو او لوړو سنونو هلکانو سره اړیکې ساتي، هغه هلکان یا هغه ماشومان تنکي ځوانان چې ډېر وخت له خپلو ملګرو سره تېري، هغه هلکان او ماشومان چې د جنسي ځورونې په اړوند پوهاوی نه لري، هغه هلکان او ماشومان چې د هر چا نه هر ډول ټابلیټ، مواد او وسایل اخلي او خوري او بیا بیهوشه کیږي یا عادت کیږي، دغه خلک معمولا د بچه‌بازۍ لومو ته ورلویږي او په اوږد مهال کې عادت کیږي. په پای کې دا راته ووایي استاد چې ډېری وخت بچه‌بازان د ماشومانو په دام کې ګیرولو لپاره دوی له کومو لارو چارو کار اخلي چې ماشومان ورته متوجه اوسي؟ باید یادونه وکړم چې ډېری بچه‌بازان یا فیدوفیلیا لرونکي اشخاص د شخصیتي اړخه په همدغه ډول روزل کېږي او رالویږي.
دوی معمولا په هغو ځایونو کې دندې اخلي چې هلته ماشومان هلکان دي، یعنی هغه دندې، هغه وظیفې، هغه موقفونه اخلي، لکه مثلا وړکتون کې کار کوي، مثلا په روزنتون کې کار کوي، په لیلیو کې کار کوي، هغو ځایو کې چې هلته هلکان او ماشومان روزل کېږي هلته کار کوي، وظیفې اخلي. دوی خورا ډیر مهارتونه ترلاسه کوي. دوی یو عمر په دې اړوند انرژي مصرفي چې پوه سي جونې او هلکان څنګه غولول کېږي. بیا چې د دوی د غولولو مهارتونه زده کوي، بیا په اوږد مهال کې په دوی په اصطلاح انویسټ یا سرمایه ګذاري کوي، خواړه ورکوي، حمایت یې ترې کوي، نازوي یې، لوبې ورسره کوي، پیسې ورکوي او آرام یې په خپل ځان وابسته کوي. بیا چې وابسته که د وابستګۍ په حد کې بیا دوی کولی شي ډېر راحت له مقابل ورنه د جنسي استفادې کار واخلي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې ډپارټمنټ استاد شرف الدین اعظمي، ستاسو نه ډېره مننه چې په خپرونه کې نور سره ملتیا وکړه. ژوندي اوسئ. د خلکو نظرونه. زه مې تل خپلو اولادونو ته دا وایم چې تاسو د چا سره ناسته ولاړه وکئ چې هغوی د ښې کورنۍ نه اوسي، تحصیل کرده اوسي، چې اقلا تاسو وشئ کولی چې د هغوی نه یو څه زده کوئ، او هغه کسانو سره ناسته ولاړه وکئ چې تاسو همسن سال اوسي، د تاسو نه لوی نه اوسي، د معتادو کسانو نه مخنیوی وکئ چې تاسو په مخدره موادو باندې اخته نسئ. ګورئ که پلار او مور له خپل اولاد سره ښه چلند ونه لري نو هغې باندې تاثیر کوي او هغه هم هماسې تربیه کیږي، او کله چې نور سره هغه په تعامل کیږي، په رابطه کیږي، نو تربیه ښکاري. نو باید کوښښ وشي چې له کوچنیان سره خشونت ونسي، فیزیکي خشونت، گفتاری خشونت او ځینې نور برخوردونه چې شته. ماشومان باید د هغو کسانو څخه چې په ټولنه کې د ماشومانو څخه سوء استفاده کوي د هغوی څخه لرې وساتل شي. هغه کسان چې عمرونه یې تر دوی نه ډیر دي او هغه کسان چې ناشناسه دي او د دوی سره کومه اړیکه نه لري د دوی څخه باید لرې وساتل شي ترڅو دوی ونشي کولای هغه بدو لارو ته چې نور خلک تشویق کوي دوی هغه بدو لارو ته لاړ شي او بد کارونه یا بد اعمال تر سره کړي. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو، ټول پوهیږو چې د بچه بازی فعل د قانون خلاف یو بد کار او بد پدیده د اسلام مبین دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. د دغه کار تر سره کوونکي هم هغه کسان دي چې د یو غلط او ناسم ټولنیز او کورنۍ کلتور تر تاثیر لاندې دي او دغه کار یو ساتیری، خوند اخیستنه، خودی غوښتنه او شخصي ویاړ یادوي. کوم ماشومان هم چې د داشان کسانو د کارونو قرباني کیږي په یو شمیر غریبو او بیوزله کورنۍ پورې اړه لري چې په رنګارنګ علتونو او بهانو باندې د داسې کسانو د ناوړې ګټې اخیستلو لاندې نیول کیږي. ګرانو مایندو او پلرونو، د دې لپاره چې د داشان کسانو سیوری ستاسو د اولادونو له شاوخوا لري اوسي، باید چې خپل اولادونو ته ډیره پاملرنه وکړئ ترڅو خدای مکړه د ناوړې ګټې اخیستنې ښکار نشي. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د بچه بازی عوامل کوم دي او ولې خلک بچه بازی ته مخه کوي د موضوع باندې بحث درلود. په راتلونکي خبرونه کې له ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې او ماشوم ځورونې پر ضد په مبارزه باندې خبرې کوو. تر بیا او بلې خبرونه چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو په بخښون کې الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.